څومره وړوکی عمل او څومره د خیرونو برکتونو ډک عمل. رسول الله علیه السلام فرمایي چې کوم یو انسان د ورځې 3 ځل آیت الکرسی ولوستله نو د دې ورځې چې څومره حاجتونه دي د انسان، څومره کارونه دي، مشکلات دي، ټول به ورله الله رب العالمین حل کړي. او کم انسان چې د کور نه وتلو او آیت الکرسی یو ځل وویل او بیا 3 ځل یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ وویل، رسول الله علیه السلام فرمایي فسوف یکون فی حفظ الله، دغه انسان به د الله په حفاظت کې هیڅوک به نه ضرر ورسولی شي او نه به د انسان سره دوکه کولی شي الی ان یعود، تر دې چې دا خپل کور ته واپس شي. او کم انسان چې آیت الکرسی په کور کې ویلا، رسول الله علیه السلام فرمایي د هغه کور نه به شیطانانو پیریان وځي، په هغه کور کې به په چا باندې پیریان نه راځي. او کم انسان چې د وده کېدو نه مخکې وویله، په ځان باندې چوف کړه، په ښځو بچو باندې چوف کړه، رسول الله علیه السلام فرمایي په دغه شپه باندې به د انسان ته او د دې ښځو بچو ته به شیطان او یا پیری یا بل څوک ضرر نشي رسولی. او کم انسان چې د فرض مون نه بعد ویل آیت الکرسی، رسول الله علیه السلام فرمایي لم تمنع من دخول الجنة الا الموت، دغه انسان او د جنت په منځ کې صرف مرګ دی. دغه انسان چې څنګه مړ شو دغه انسان جنتی دی. څومره وړوکې آیات او څومره ډیر فضیلتونه او څومره ډیر خیرونه برکتونه په دې باندې حاصلیږي.